افغانستان او پاکستان ترمنځ د امنیتي تړون رامنځته کولو هڅه روانه ده. امریکا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د امنیتي تړون د رامنځته کولو په لټه کې ده. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمي خلیلزاد په خپله یوه تازه مرکه کې ویلي دوی برټانیا ته دنده سپارلې چې پاکستان او افغانستان سره نږدې کړي. د خلیلزاد په وینا پاکستان په افغانستان کې مشروع ګټې لري چې افغانان باید درناوی ورته وکړي. هغه زیاته کړې چې برټانیا به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو د حل لپاره کوښښ کوي او هڅه به کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ امنیتي تړون رامنځته شي. خلیلزاد په دې اړه تر دې ډېر معلومات نه دي ورکړي. تر دې وړاندې هم ځینو رسنیو پاکستاني او برټانوي نظامیانو د راتګ په اړه ویلي وو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نظامي همکاریو لپاره هڅې روانې دي. په یوه بل خبر کې د برټانیا د پوځ لوی درستیز وایي د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د طالبانو جګړه توجیه نه لري. د برټانیا د پوځ لوی درستیز له یوې خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې بهرني ځواکونه له افغانستان وځي او طالبانو ته پکار ده چې له جګړو لاس په سر شي. جنرال نیکالس پاتریک کارتر وایي چې د بهرني ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې د طالبانو جګړه هیڅ راز توجیه نه لري او د افغانانو پر وړاندې جګړه ده نو باید پای ته ورسیږي. نوموړي د خپلو خبرو پر دوام ویلي چې له افغان حکومت سره د دوی همکارۍ دوام کوي. د خبره د افغان حکومت مسؤلیت دی چې د خپلو خلکو ساتنه وکړي او په دې برخه کې د برټانیا همکاري ورسره شته ده.